راځي کتونکو چې هغه سره ملاو شو د خبر افریدي او د دې جنسي د ستر استاد لالزاده ناظر شنواري سره باندې کبر دا په همدا شکل کې و چې تاسو نه لیدلې چې کوم پیژندلې وو او کنه نه خاطر هغه خیبر به مال خاتون راتله غزل به کرا لګلې او واستاذ به مراتب کې لیکل صحیح او یو پیریب کې لیکلي زل جمروز د سیمې یو تکړه لکه بس ما ته ډېر عجیبه ښکار راکړو او بس ما په ډېر په اخلاص ولا اصلاح وکوله او غزل به مو واپس وکړه او تاسو غزل ابتدا کله نه کړې ده ما خیال دی ما 41 نه کړې وه 40 41 دغه وخت و او د ریډیو لپاره تاسو ډرامې هم لیکلې وې څه حده پورې د ریډیو لپاره هم ډرامې لیکلې نشر شوي په هغو ډرامو کې چې کوم څه نومونه یو سپین ږیری بابا و مزدور چاچا یو مزدور چاچا زرکان او زرکان دا زرکان خو نه نشر شوی خیال دی او دا نورې نشر شوي یو سور یوه ډرامه پکې ما او زه پکې چا خبرې کلاس د منجوړو لیکلې وه یا ډیلاګ زموږ شریکه لیکلې یو به ده لیکه او یو به ما او په د نوي غزل لیکوالو کې او په هغه زړو غزل لیکوالو کې په دوه کې څه فرق شته فرق شته پکې جدید غزل کې زاړه غزل کې معنا زیاته ده مقصد زیاته کې او په نوي غزل کې ښایسته الفاظ دي او صرف الفاظي کې زیاته ده ولاب کې زیاته ده او مقصدیت هغه نشته پکې لکه څنګه چې په زړو غزلو کې ډېره مننه